الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. د الحاد درسونه شروع دي او مخکې سنه څنګه د الحاد سره آشنا شلو. خدا خبره وسیاده کوي چې د الحاد څنګه را پیدا شو. مخکې درسونه دا خبره ذکر شو د الحاد چې د مخکنی تاریخ نه لري. مخکنی خلک چې وو دا غي فطرت کې دا خبره و چې معبود شته دي. دا فطرتونه ولې خراب شو؟ څونه وخت کې دا وسنه تاریخ دی وسنه او د دې اسباب چې کوم دي د الحاد د پیدا کېدلو پر چې دا اروپایانو باندې پرته ده، اروپایي کنیساګانو باندې پرته ده. د الحاد پر پیدا کېدو کې د اروپایي کنیساګانو سوچ د عیسی اسلام د دین د پرستش دعوی کوي. د دې سبب دا کنیساګانو والا دي. دا د کنیساګانو د وجې نه را پیدا شو د الحاد. زغه دغه کنیسا د الحاد د پیدا کېدلو سبب شو. د کنیسا والا حماقتونه بیا عقلتوب هغه څه دي چې سبب شو چې علم التجريبي د دین نه بدیل وګرځوي. علم التجريبي دا علم چې کوم دی نوې علم کې راوته ټکنالوژي او ساينس. نو دا کنیسا د سبب شو دا بیوقوف او دا کنیساګانو والا خلک چې خلک یې مجبور شلو د دین په ځای باندې علم التجريبي باندې روان شلو. او علم التجريبي د کنیسا د افکارو خلاف وا. د کنیسا کوم افکار چې ونو هغه د ټکنالوژي سره په ټکر کې ونو دا خلک ایسه د الله نه منکر شول چې دا څنګه دین دی چې دا مشاهده چې کومه ده تجربوي علوم سره په ټکر کې. تجربوي علوم چې کوم دي د سره ټکر کې باطلی لګور چې کوم دا سوزول کوي دلیل تاجت نشته. تجربه ده ور سوزول کوي چې تجربه ده. نو څنګه کې خبر رااله چې ور سوزول نه کوي نو دا خبر غلطه ده. نو کنيساګانو د پاپانو بدسي خبرې کولې چې اگر د سي علم سره په ټکر کې وي او الله ته به منسوبولې نو خلکو ویل چې دا دروغ دي، دا دین ګډ وډ دی، دروغ دی. نو ځکه چې دا دروغ دی نو معبود هم نشته، خالق نشته، هیڅ شی شلو منکر شلو. نو هغه ټکر چې د مادي او د علم د کنيسا د افکارو ترمنځ واقع شو چې هغه اصل کې دین نه وو. دا سبب شو چې خلک دین نه ځان آزاد کړي. دا سبب شو. ځکه کوم ټکر چې روانو د مادي او د کنيسا د افکارو ماده د چې محسوسات سره تعلق ساتي هغه نه انکار نشي کېدلی. نو مادي علم او د کنيسا د پاپانو چې کوم افکارو دا سره په ټکر کې وختل. په ټکر کې ځکه وختل چې دوی ځان جوړ کړی دي پاپانو الله ته به منسوبول او جوړ کړی ځان او دروغ ټول. نو هیڅ خلکو ته انکار وکړ. دغه دین نه خلکو انکار وکړ ځکه دغه دین د الله والا دین نه و. خلکو ته انکار وکړ دین خو هغه چې الله را لګلی نو الله نه انکار وکړ چې الله او معبود نشته. ځکه دا څنګه خبره دا څنګه معبود دی چې دین را لګلی دی. دین د حواس سره په ټکر کې دی، ماده سره په ټکر کې دی. نو څه منکر شو. دا فساد چاو؟ دا فساد د پاپانو ځان نه خبرې جوړ کړې وي او د ماده سره په ټکر کې وي او الله ته منسوبول. نو خلک صدقه علم چې دا دین چې دی د ماده سره په ټکر کې وخته نو دا د دین د بوتلان سبب شي، د بوتلان دلیل دی کنه. یو شی چې ماده سره په ټکر کې وخیږي، ماده تجربه سره په ټکر کې وخته نو مخالف راغی نو دا ښکار دغه شی د بوتلان دلیل دی. نو دې پاپانو خبرې ځان نه کړې نو د تجربوي علم سره په ټکر کې وختلې. نو دوی ویل چې دا علم دا دین چې کوم دا غلط دی، دا دین نشته، چې دین نشته نو دین را لېږون کې هم نشته نو خالق د شي شلو منکر شلو. ورته قرآن علم دې د ماده سره په ټکر کې وخیږي. قرآن چې د الله عزوجل کتاب دی او یو آیت هم د حواس سره په ټکر کې نه دی، د ټکنالوژي او ساينس سره په ټکر کې نه دی. کوم ځای کې ټکر راغلی او ساينس به غلطي، ټکنالوژي به غلطه وي. نو ځکه د دې پر په دین اسلامي باندې نه ده. يهوديت نصرانيت دا د الحاد سبب دی. دا ملحدین په يهود نصاراو کې را پیدا شول، بلکې خاص کر په نصاراو کې را پیدا شول او سبب نصارا او دا پاپان شول. اسلام چې کوم دی اسلام د الحاد سبب نه دی. ولی اسلام کې ته نشي کولای چې و مسله او هغه تجربه سره مخالفه وخیږي او ته چې وخت څنګه خبره ده دا څنګه اسلام دی. نه منم اسلام، چې اسلام نه منم نو خالق نه منم، نه دا خبره اسلام کې نشته دی. ځکه اسلام الله عز وجل محفوظ کړی دی، څوک کې تحریف نشي کولای. او د تورات انجیل د نصاراو دین کوم دی بمستحفظوا من کتاب الله دا حفاظت دغه علماء ته سپارل. علماء راولګیدل چې تحریف پکې وکړ محرف شو. د خبره چې اصل خبره بدله کې داغه په ځبانه محرف ځان نه خود ساته خبره راولل یغې نه دین جوړ کړي هغه سره ماده سره تجربه سره پټکر کې راوخته. هیڅ خلک دغه دین نه منکر شول او د الله نه پس منکر شول. هر چې قران دی نو قران کې څوک تحریف نشي کولای. قرآن کې تحریف وکي او هغه محرفه خبره دا خلک راواخلي زنانان او ټکنالوژي والا او دا غي سره
په ټکر کې وخیږي او خلک یې مجبور شي دا موږ نه منو ځکه دا د الله کتاب دی د مشاهدې سره به په ټکر کې نه وي حواسو سره په ټکر کې نه وي او سبب د دې جوړ شي د الله نه منکر شي نه اسلام قرآن او سنت دا د الحاد سبب نه دی هغه چا لپاره د الحاد سبب جوړېدلی شي چې هغه قرآن او سنت د سلفو د فهم نه غیر په خپل فهم باندې شی کوي لولي دا خبره موږ بار بار کوو او دروس او اهمیت فهم سلف کې دا خبره کیږي چې دا د سلفو د فهم اهمیت د دین انکار محمد شحرور وکړي چې دا د دمشق یو ملحد دی چې مسکو کې تعلیم وکړ ملحد شو او هغه خپل خبرو کې د تمرکز په دې باندې صحابه او فهم دامن نه مني قرآن صحابه او فهم باندې منل دا شرک دی هغه دا خبره وکړه دا خبره ځکه کول چې قرآن سره صحابه او فهم باندې ومني نو به قرآن باندې څوک اعتراض نشي کولای داغه مطلب دا دی دغه محمد شهرور محمد خو نه دی شهرور دا شهرور مطلب دا دی چې دا قرآن ارسل د خپل فهم مطابق ومني نو په دې کې به دغه پیدا شي دا د علم التجربوي سره به علم التجربي سره به ټکر پیدا شي ټکر پیدا شي خلک په قرآن باندې شکمن شي قرآن باندې شکمن شي نو قرآن کې به شک پیدا شي د الله په وجود کې به شک پیدا شي نو ایسه به ملحد به جوړ شي الحاد ته دعوت دا خبره کول چې د سلفو فهم ته اعتبار نشته دی ارسل د خپل فهم مطابق قرآن باندې چلیږي دا د شهرور دغه فیلسوف دغه ملحد متبعین دي او دوی غواړي چې قرآن باندې اعتراض لار شي او راشي نو موږ به دا لانجه په شی باندې ختمه وکړو چې د قرآن یو تفسیر وګزان او دغه تفسیر دا د ټکنالوژي او د ساينس سره په ټکر کې وخته موږ به دغه تفسیر د اسلام مبارک د قرآن د الله مراد دا نه دی د الله مراد هغه صحابه کرام اخیستل دي د الله مراد چې د علوم عصريه سره په ټکر کې ناراضي دغه سلف فهم باندې موږ به خلاصيږو ولکه بل شی باندې خلاص ته چې قرآن او د حدیث فهم اخلي کې لري ډیر فهمونه ستاره ساينس او ټکنالوژي د تجربوي علوم سره په ټکر کې راشي ته قرآن اعتراض لور کې هغه څوک چې سلف د فهم نه منکري نو په دې باندې موږ څه شي خلاصيږو په څه باندې خلاصيږو د سلف فهم مطابق خلاصيږو د الله مراد چې کوم دی دا د علوم سره په ټکر کې ناراضي او د الله مراد هغه کوم چې سلف اخیستل دي محمد شحرور چې دین واغه ډېر تمرکز په د سلفو د فهم په انکار باندې کوو دا ډېر لپاره کوله څنګه چې کنيسه والا دغه افکار دا د الحاد سبب جوړ شي چې دا قرآن هم د الحاد سبب جوړ شي موږ یو قرآن او سنت د سلفو د فهم مطابق د هیڅ قسم د بيدینۍ سبب او د ګمراهۍ سبب نه جوړيږي بلکې د هدایت سبب جوړيږي که چا سلف فهم لري که به کې دی شي دا قرآن خو نه جوړيږي ظاهر باطنا او ظاهرا بر د ګمراهۍ سبب جوړ شي ځکه د قرآن نه باغ مراد واخر کوم چې د الله مراد نه دی د حدیث نه باغ مراد واخر کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد نه دی هیڅ به د تجربه علوم سره په ټکر کې شي نو هیڅ به خپل کتاب باندې شک پیدا شي او هیڅ ملحد بشي دا څوک چې منکرین فهم السلف دي دا شحرورین دي شحرورین دا څومره فتنې دي ځان ته خبرول پکاري زه په مشایخ باندې आवाज کوم چې دا د رفلیدینو خبرې امین بالجهر خبرې او دا تورک خبرې دا شوي دي دا زړې شوي دي دا منل شوي دي بلکې دغه توسع ده د په خلاف باندې عدم رفلیدین عدم تامین عدم الجهر بالتامین عدم التورک دغه اجتهادي مسلې دي او اصل لري دین نه دغه گنجائش ته څوک کوي او څوک نه کوي تاسو ټول استعدادونه په دې کې ولګیدل د فتنو ته بیدار شئ د فهم سلف فتنه شروع ده د انکار حدیث فتنه شروع او دارنګي وز د الحاد شروع ده د فتنې شروع دي په دې باندې رد کول پکار دي د دې فتنې نه استفاده کول نه پکار چې سره تنظیمي استفاده دی او تنظیم سرګرمۍ نه بګرا ګرمي کې او چا سره اتحاد وکي بيدینه خلکو سره اتحاد وکي د صحابه کرامو دشمنانو سره اتحاد وکي او څنګه د الحاد مقابله کوم نه دغه الحاد مقابله ته د ملحدین سره وزر شي دغه ملحدین دي شيغان ملحدین دي الحاد په معنا سره شيغان هم شامل ده الحاد په معنا سره مشرکان ته وي کافرانو ته وي بيدینان ته وي منحرفین ته وي په معنا باندې دغه ملحدین دي کنه په خاصه معنا ملحدین دي الله چرته مانی دی اسی تقیه الله کوي اذانونه کوي نو دغه مکه وي د الحاد مقابله وکي سلفي چوکاټ اهل سنت والجماعه په چوکاټ کې دنه وکي دا راخاره کې دا محمد شحرور دا راخاره کې دا څوک دی ډېر خلک دې متاثر دي دا محاضرې به ورکول مردار شوی دی اوس دا راخاره کوي العربيه چینل چې کوم دا د الحاد والا چینل راخاره کوي په دې ملکونو کې دا پر اسلام آباد کې د عیسایانو یو چینل دی چې انجیل ته پړاوي محرف انجیل دا بعینه الحاد دی دا راخاره کوي په دې باندې ردونه وکي او کړهونه نشي کولای څوک ردونه کوي داګه ردونه کوي داګه مخالفت مکوي دا تکفیر دی او دا فلان دی فلان دی دا شی مکوي الله نه ویریږي نو دغه د کنيسه پاپانو چې محرف افکار چلول او علم تجربي سره په ټکر کې راغلل ایسه خلکو به شک پیدا شو دین نه ځان آزاد کړ یعنی کنيسه ولا داسې افکار ایجاد کړ د دین په نوم باندې چې هغه به د علم سره په ټکر کې وو نو خلکو ته شک پیدا شو چې معبود نشته دی که چیرته معبود وي دا خبره به د علم سره په ټکر کې نه وي
حال دا چې دغه خبرې د پاپانو وي او نسبت به الله تعالی ته کولو او د مادې سره په ټکر کې وي ظاهري سبب بدیل شو د حقیقي سبب نه او خلکو توقف وکړه او خپله عقیده یې رابنده کړه هغه څه پسې چې حواس د هغې ادراک کولی شي بس خلکو ویل بس زموږ حواسو چې څه معلوموله هغه شی به حق هغه به موجود وي او چې حواسو ادراک نه کوو هغه موږ نه منو د الله ادراک لا تدرکه الابصارو دا حواس د هغې ادراک نشي کولی نو دا فیصله دې خلکو ولې وکړه ځکه پاپانو ورته دروغ ویلي وو یعنی هغه څه چې په حس معلومیږي هغه به موجود وي او هغه څه چې په حس نه معلومیږي هغه به معدوم وي نو الله تعالی ادراک خو په حواسو نه کېږي نو د الله تعالی د وجود نه منکر شلو د نصاراو د دې حماقتونو نه صهیوني یهودي رژیم فایده واخیسته کله چې نصاراو دا ببولالې شروع کړل او د الحاد ته لاره هواره کړله او خلک شکمن شلو چې دا څنګه دین دی چې تجربې سره په ټکر کې دی دا موږ نه منو په لحاظه د دې دین را لېږونکي موږ نه منو نو انکار یې وکړ خالق نه انکار وکړو ماده پرست شلو شی چې په حس باندې معلومیږي هغه به منو دا کار چې نصارا وکړو یهود دې نه فایده واخیستله ګوره یهود دجال بچي چې دي غټه فایده دې واخیستله دې موقع غنیمت وګڼله نو د الحاد خورولو کوشش شروع کړو چې په ټوله نړۍ کې ځمکه کې هر صاحب دین لکه نصارا مسلمانان وغیره دوی کې الحاد راشي چې مونږه ته د دین په وجه سیادت او مشري پاتې شي یهود ویل چې